بشرا بشرا پرون دې رامله ټوله ورځ انتظار وکړو او ته رانغلې ته اخر ماله د کوم جرم سزا راکې مړې مړه شیر محمده یو خو تم زر خفه شي ما بېګا یو ډرامه وکتله لور د هوا مړه ټوله شپه له خوب نه راتلو یو ځل خو ته م وګوره که نه ډېره ښکلې ډرامه ده ښه نو تا ډرامه وکته او ښه نن سبا داسې ډرامې هم شته چې د تا نه یې خوب وتښتوه نن سبا خو ډایرکټران بالکل ځان ترې نه خلاصوي خو خدای خبر شه چې دا بلا کوم ډایرکټر و چې داسې ډرامې جوړه کړې ده د ډایرکټر نوم ته مې خیال و او ډرامه چې چا لیکلې ده که نه نو اشفاق عمرجی لیکلې ده هم که زما منې یو مشوره در کوم دا د اشفاق عمرجي او د امجد نوي ډرامې مه ګوره ولې چې هغو ټولې د ژړا او د خفګان نه ډکې دي یو خو دومره غوندې کې نورو به م ویلی شي ما دې اورېده जैसे चांद तकता बुशरा नन पुराने आइंदा बता सकते बुशरा हम बखले में ना पाया यो ना यो तो हम जरूर मिलेगा और ये समाज में क्या कहोगे जिसम ज़माना नहीं है रोशी बस रस्ता नहीं मिले तशरीफ से आपको करेगा जैसा ना वाला देवाश पापा जी ने तशरीफ भी बोली दो और सादा खबर नहीं पकड़ ली जब हम बता रहे हैं वाले का अब वो दलेल में लगे अब उम्र वो बोसा बोसे ताकि मैं कैसा हमें तो दुआ है कि शिकार लगे अबे हमें तो दुआ है कोई हाँ यार कमुची जी दस चले چې د بیلونه نه پاس کیږي له برته کدا څنګه ولا غستې دي د بل پیسې ورکول غواړي سر نوی انجینر را بدل شوی دی او چې کارونه په خپل نه کتلې نو سوال نه پیدا کیږي چې بل پاس کی او پرې د مړه دا ټول افسران ما ته معلوم دي صدا لیکه په لیول یو څه ټول بیلونه ولې پاس کی خو خالجی زمان اندازې مطابق هغه دارو ټپالو والا نه دی شولا ورکول غواړي شولا بیا به د سره زه په خپله میلاویږم په خپله ګورم چې دا لا څوک دی علي جناه تاسو خو ډېر ناوخته کو خیرو ما تا ته خو زم چې ما یو موبایل والا د ګاډو ورتالو نو پیاده رالو که موبایل نه سره وي تا ته به مې فون کړو تا به ګاډي رالېږلي ګوره ښځې دا ستړي کېدل دا کړاو دا مې خوښ دی خو ښځې ذات سره مې موبایل نه دی خوښ ټولې ښځې یو شان مه حسابه وه څوک به خپل ضرورت کوي څوک به بل څه کوي اوس اوس ورې به ما باندې اعتبار پیدا نه شو تا مې اعتبار شته په خپل ځان موبایل نه منم که ښه شی دی که نه دی خو ته یې ما له واخلم چې د تکلیف نه به بد شي سوچ به پې کوم خدای هغه پسې چې دا سړی ولې په دې خپله خپله شکونه کوي په خپله ورسره دوه دوه موبایلونه هموږ نه یو هم نه اخلي چې زما بیلونه نه پاس کې او زما کارونه دې بند کړي دا وسیله یو افسر هم نشته
چې زما د کار نه انکار وکړي نو بیا لا ته څه شې ته او ته ځان ته ویل شو ستا په شانې افسران هو زما دادي سټو یارو دا چا غوسه کړې غوړ نه غوسه په مو باسي او مې نه پېژندې اخر یې څوک زما نوم شېرمحمد ټیکهدار دی او زه شېرمحمد ټیکهدار صاحب ستا کارونه ما ځکه بند کړي دي ټول میټیریل غلط استعمال ہے السلام علیکم لالا جی جی لالا ٹھیک شو زه ٹھیک شو جی ننګیال هم مسلمان دا زه ټیک شو جی السلام علیکم تاسو کو نور څه خبرې کیږي نه نو بیا ولا شي ښه منشي جی خان جی دا لا څنګه افسر دی خان جی د یو بلې خبر نه دی خبروم دا یوازې لوی افسر نه د یو لوی بدماش رورم دی ناصر جمال ګورو به چې څه کېږي شانداني ولا رفضوا شنداني كتفضين وذا كوسا ها سجن دي دي خانو ده سوايا كان موضوع تعميل وسوات تكذب ودا شانداني ما خبر ودا وقت الزمو السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام تنصبوا كشانداني يوم کوغانا تا تمروي دي چې کینا هون تو کا هون نه زه د خپلې ښځې سره خبرې کوم او ته زم د سرم تا نه نه دی چې ښځه او خاوند خپلو کې خبرې کوي نو په منځ کې مه رادانګه کینا شاندانې صبر وکړه زما د ښځې دا نوم دې ولې واورېدو غوږونو کې ګوتې ورکړه خدای پېښ خو ما ستا مخکې نه مې ویلي او کنه چې مخکې مې در باندې شاندانې نه مخکې غوږونو کې ګوتې ورکړې زما د تبر نوم دې مې زده کړو تر څو پورې چې ما تېره پوندې بس ښځې ته به خبرې نه کوې شاندانې بس ګوره ما دا خبره دا ما د یو کمکر راغلو ستا نوم زما د خولې نه په خطا کې ووتو د جوړې واورېدو خو اوس مې په غوږونو کې ګوتې ورکړي دي د مور نوم به رانه که خیر یې نه یې زده کوي ګلپري داسې کار دی نه فعال خو به مات ځانه دا کاله نیسي رانه اورېدې غوښه به درځم که خیر دي ښه اگر دوه کسابان خو رانه خفه شو وایي تاسو د نوره د غوښه نه درکوم بل یو کسان مې تېر کړی دی ما ته مزدارې خلفې بس هغه به ورته غم مه کوه سمه غوښه ده مرې دته بند که دته سره بیا ګپ لګوم مالې نه راځي که نه انګریزي نه راځي ښځه ټیک شوه که نه ده لا I love you بس نه کینه بس کینه سمه سره ده خدای دې خونه به سره یم سمه سره ده تا ته ودې کومې تا ته وایم که نه سمه سره ده تا خو چې وګورې کې ګوته کې تر څه وکړم دا زما غلطي وه نه خو مې درته ځکه وي چې ما شاندان نه دي ستا ما خپل تبر سره خبرې کولې ده نوم یې زده نه کېښودی دا شاندانه څوک ده دا ستا نیا ده چپ صاحب تاسو به زما خبره واورئ که نه زه په یو کس باندې راپورټ لیکم وایه په چا راپورټ لیکي یاره اولدار صاحب زه د ډرامو ډېر زیات شوقي یم ما یو چا له پیسې ورکړې وې ډایرکټر له چې ما په ډرامه کې ځان سره راوله نو خو مې په ډرامه کې راولي او مې پیسې راکړې چا د خدای پېښ بنیاد د شوقیانو هېواد ده بس نن سبا چې ګورو ټول مزل پې پرېښي دي او بندامو پسې مرئ نه نو چې دا پیسې ورکورې نو دا سوچ خو به دې کړی چې دا پیسې د ډایرکټر له ورکوم که نه ګنکپ لی ورکوم نن سبا خو ډایرکټران مالکټران نشته ټول ګزکپان راغلي دي پیز له یاره جي زه خو شوقي یم ما له څه پته وه چې دا ډایرکټر به ګنکپ وي هله دا راته ووایه چې ستا نوم څه دی او د کوم ځای نه راغلی او پیسې دې چا له ورکړي یاره جي زه خو د بونیر یم نوم مې ملک زاده دی او په 400 کې مې دانش له پیسې ورکړي دي
یاره بچې هسې خفه کېږه مه خو دا کوم چې د بونیر دا خلک ولې دومره کمه کوي کله چې میسج راشي توم چې ویې بوځم نو پکې به بونیریانو پسې د خندا یوه لطیفه وي خاطر ته دا خبرې پرېږده زه تا ته دا خبره کوم چې اوس به د شلو پسې شل نورې هم لګي ښه نو صاحب اوس به څه کېږي ته داسې کار وکړه د دې سړي پوره نښه پته ماته راکړه او 15,000 روپۍ به هم راکړي نو چې ته ماته 15,000 روپۍ راکړي که نه نو دغه 6,000 روپۍ به درته دا دوان وباسي ټیک ده سرجي نو زه به وګورم که نه وګوره نو سرجي ما سره خو فلحال 800 روپۍ دي ځان سره یې سم مازدیګر به درله راوړم ښه مازدیګر به راوړې او که نه به دا 200 سړی خو نه یم وایه که مازدیګر نه دی دا 15,000 راوړي خو پوه شي چې 6,000 یې راووتې او که راوړې نه دی نو پوه شي چې شلو پسې نورې به هم شل ډوبېږي زه ورځه زه به په تمه یم ښه بچې ټیک شو سرجي راځه ځه ورشه بله مرغۍ په جال کې ګیره شوه شوقیانو خدای مو وباسه ځای مې جوړ دی السلام علیکم وعلیکم السلام الګا صاحب دې ځای کې دی کوم صاحب یاد دی مشر یاد دی که کشر صاحب زما قصر جمال انجینیر صاحب سره کار دی دا څه بلړ شي 3 نمبر کمره کې ناست دی السلام علیکم وعلیکم السلام څوک یې ورور چا سره د کار دی جزیره شیر محمد ټیکادار له طرفه راغلی دا توپه چې هغه راکړې ده دا ستاسو لپاره دا څنګه تحفه دې راوړې ده صفا صفا ووایه چې رشوت مې راوړی دی صاحب دا رشوت نه دی دا ستاسو لپاره ګفت دی دا تحفه ده آینده دپاره رشوت له د تحفې نوم ورنه کې او د کاغذ په یو څو ټوکرو باندې د چا د ایمان د اخیستو کوشش ونه کې صاحب دا بیگ خوراکې چې زما تاسو خو زما ډېره بېعزتي وکړه صاحب ته دې ووایه چې د تحفې او د رشوت پسې بیا په خپله راشي بانځه بانځه Sali, Zero, Digo, 311, 512, 11, 29, 29, 13, تیرہ څنګه لیکل کیږي او دا دولا دا چې ما تعلیم مشتا تیرہ 577,
567 په انګریزي کې باندې ویلې وکړه چې په اردو کې لګي وي ډبل 9 ډبل 4 ډبل 0 لازم ده لکه زه به ته بیا فون وکړم ځه د الله په امان उधर का जी لاله ما ته مسوي په دا شو کې چې لکسار پر بار بندر پر دي لاړ شي مور خپل کړتري دا ځان سره راوړي او هو لاله دا خو دې په لوی اعلان جوړ د بابي په تیارې دوه هم پوره 2-3 غنټې لګي یا سړی چې موبایل له ولا غشته وکنه نو رنګ به ورته کړو تیار وراته ناستو نه نه ما ولا موبایل غسته ده زه ورته فون وکم تا ته تیار ناشته ولا لا بیا به مبارک شه ویم چې ستا په شان سړوم خو له موبایل واغشته کنه اوس پاره خځه سره موبایل وای دا ستاغه یا الله خیر روان شوی دی شیطان دی شیر محمد خان دا ډېره غلطه کړې ده چې د کاغذ په څو ټوکرو باندې د قیصر جمال د ایمان سودا کړې دا د قیصر جمال د ایمان د اخیستو کوشش کړې که مونږ وغواړو نو ستا ټولې ټیکې واپس کولی شو او په تا مقدمه هم چلولی شو شیر محمد خان تعالی زه یو مقدر کوم خو په دې شرط باندې چې د به قیصر جمال نه معافي وغواړم زه بخښنه غواړم قیصر جمال صاحب اس خبره نه ده شیر محمد خان خو آینده لپاره خیال کوه او د کاغذ په یو څو ټوکرو باندې د چا د ایمان د اخیستو کوشش مه کوه چا سره د خبرې کولې اوه یو تاسو هر وخت به خپل شکر کوي ماما مې ټلیفون کړو چې روټه لراشي ماما دی او کاکا دی خو په موبایل خبرې نه منم
شرمامده خیر خو دې کنه ته نن ډېر خپه ښکارې هیڅ هم نشته بشرا زما څه خپلې کاروباري پریشانۍ نه دي نو خبرې خو کوه کنه ته خو لکه د ګونګي غوندې ناست یې نو څه وکړم چغې درته ووهم مړې چغې راته مه وهه ما سره د مینې یو څو خبرې وکړه موږ دلته څنګه راغلي یو هلو بشرا केसर जमाला तू دلته څه کې بشرا اخر را سره خدای مې وکړي کنه دا چا خبره چې مینه پر اشتیا وي نو ضرور ملوي ته خو بیخي نه بدل شوی او مګه شانتي موټا راخو بشرا زه مخکې ستا پته یم او زه اوس هم ستا پته یم او خامخا به ملاویږو خامخا السلام علیکم شیر محمد خان وعلیکم السلام تاسو یو بل پیژنئ او بشرا موږ دواړه یو بل پیژنو او ډېر ښې پیژنو ټیک وي بشرا موږ دواړه د یو کوی خټه یو مطلب مې دا دی چې دا ټیکادار دی او زه انجینر یم دې بلډینګونه جوړوي او زه ولې بیلونه پاس کوم केसर जमाला شیر محمد زما ته ترور زوی دی او زه د ماما لور یم ډېر ښه دا خو ټول خپل خلک وکړي شیر محمد خان د نن نه بس چې پروا خطا نه کړي تا سره یم شیر محمده केसर जमाल زما د کالج ملګری دی او زه وایم ستاسو نن روټۍ زما سره ډېره ښه ده صحیح ده وای په دې باندې ما څه چلو شو څادرې پرېښودو او لاړو ها بیا به خبرې کوو ټیک شه کې ناستو چې ساده دې ماته پرې خو او رالي چوپ دې خبره جواب تاسو رښتا د ځان نه تاسو وکړه د ځان نه کستا د سوال دا جواب ما سره وي د سوال مې ته ولې کولو مت وایو کې تاسو خو سره نو څه بهانه نه وي زه به وخت کې بیاول شروع کړئ او د نن نه پاس په نور زه ستا پوښ کوتوکه نه شم بغیر څه ثبوته ته ماله دومره لویه سزا ولې راکې
اخیرم د پخله راغی که نه د هغه زوړ عاشق نوم ها تاله شرم پکار دی ستا په خوله باندې داسې ګنده خبره څنګه راغله شرم خو ما له هغه ټیم کې پکارو چې تا د یو دو ټکو د افسر سره د مینې خنداګانې کولې خوله دې بند کړه شیر محمد خان او دا هم بیروه چې ستا غوندې سرمایهدار زما غوندې دوه ټکو افسر ته محتاج ناست دي چوپ درته وایم چې نور بکواس ونه کړي ول تا د همت څنګه وکړو چې دلته راغلې چیرې مه وهه شیر محمد خان او رښتیا خبرې د مخ څپېړې وي او تا کې دومره همت نشته چې حقیقت ته ځان ټینګې ته زما دفتر ته رالې او زما بېعزتي دې وکړه ما ته معاف کړې تا ما له رشوت راوړېږلو او زما د ایمان اخیستو کوشش دې وکړو خو ما ته معاف کړې خو چې نن تا په غوښناکم الزام ولګاو نو ما ته پته ولګېده چې ته د معاف کولو قابل نه یې نمسته زما په کور زما په سوانح کې د څه کم یم چې تا زما د پښتو پکې په ځمکه غورځول بس که اول یې په ما شکونه کول اوس باندې الزامونه لګې ته په سبا او په ګناه څه پوهېږې تا له خو چې څومره غټه سزا درکړم نو کمه به ما تا سره مینه کړې ده او ته ما زما د مینې دا سزا راکړه ته ور زما د مینې قابل نه یې مینه او پښتو زه ستا نه زیاته مینه خپل غیرت او خپلې پښتو سره کوم او تا زما ما د پښتو او غیرت خاورو سره خاورې کوم زه به تا ژوندی نه پرېږدم
खबरदार पर ज़हन में रखो दे कोशिश उनके कोशिशा تاسو زیو شو مامي مړه شوه किरण सुता चाहता हो سډیر پمن دواړې د وختونه پویناش سډیر پمن دواړې د وختونه پویناش خیالونه د مینې په خوبونه لږه حوصله د دې ماشین د ښه مستقبل لپاره ته په ځان ډېرې سختې کوې داستا د وفا سورې راته مینه ګاډی تیار دی او په موږ ناوخته داستا د وفا سورې راته مینه مینه کېږي داستا د وفا سورې راته مینه مینه کېږي داستا د وفا ها بشرا ننګیال مې رخصت او دا ځل مې ورپسې ډېر خفه یم سړیه خفه کېږه ما ته پته ده د خپل ورور او رانه سره ډېره مینه کېږي د خپل وراره مستقبل لپاره به په زړه باندې غټ کاڼې کېدي ودرېږه سنبل بچې
ته روزانه د خوراک دا ټیپنې لرې او زه درله وځم ولې په خوراک یې نه بابا جاني زما ملګرو په کالج کې د خوراک پروګرام کړی او زه به هلته خوراک کوم نه نه ګورې سنبل بچې د بازار خوراکونه به نه کې ځکه چې بیا به ناجوړه شي او که په تاسو وشو بیا به زموږ څه کېږي ته خو دغه یوه نیازبینه لورې زموږه یاره بابا جاني زه خو چې لږه شان بیماره شم که نه نو بیا راته د ډاکټرانو کتار ورته وایي چې لږه یخني مې وشي نو بیا راته یې ډر ولګي او چې لږه ګرمي مې وشي نو بیا راته یې سیګانو لګي ګوره بابا جاني زه اوس غټه شوې یم او بیا د خپل ځان خیال ساتلی شم پوه شوې خیر دی سنبل بچې د پلار د زړه لپاره دا ټیفن یوسه یاره خو یو ختم خو تا لپاره بای مورې خان بابا مې لور پسې خوراکونه په لاسې ګرځي او موږ ته اړه ګوري نه بشرا څو ورځې بس ننګیال د بهر نه روان دي او ته بیا سنبل سره خبره وکړه چې د دواړو واده دوم دام سره وکړو هغې سنبل نه به تپوس ځکه چې خو هغې تېری څه مطلب بشرا ولې زما د ښځینۍ نکاح کوي په غلو غوږونو وراورئ ما خپل ورور ناصر جمال سره دا لوس کړی دی چې زما لور سنبل به د هغه د زوی د ننګیال وي او که چېرې سنبل د دې رشتې نه انکار وکړو نو هغه روز به زما د مرګ روز وي
نشته یاره جی مونږ ته خو هېڅ پته نشته دا باران ډاکو چا نیولی و دا ستا پلار نیولی و جي ته نیوې نو جي خبره دا ده چې مونږ ته څه پته ده جي چا نیولی و دا باران ډاکو ما نیولی و بیا سي ډوزي ولي ډوزي بس چپا ما ته معلوم دی دا چسکو دی حاجي بس نیولی به دي جي نو سرجي وګورئ که نه نغده پاسچه را روانه ده او په دې میاشت کې به که خیر وي دا زمونږ زومبې پاسچه شي صاحب وزم مخکې شه که نه چې وضو پې که نه ولې هغه سره تماچه ده هغه سره تماچه ده نو وختي خو دې وي چې بادام ډاکو ما ګیر کړی زما پلار نو ګیر کړی او اوس وی تماچه ده هغه وخت د تورو اوس په تماچه ده بټ اډیډاس پورته کړه نو صاحب ډېر هوښیار دی خو دی ښه څه شي صاحب یاده که تا ته وایي تا وای په کغاز کښېنه تا ته وایي تا ته وای حاجي جان صاحب چا ته وایې ته دا د دوالو ته وایم وشئ صاحب یوه خبره درته کوم زما زده کېږي چې وواځم خو دا خپې ته خوځلې مې مخکې نه ځي او بله دا ده چې د مور یو ټکی زوی یم په مور ډېر ګران یم او خېټه مې هم خرابه ده هلکه لکه دیکه راپسې مضبوطه و یا الله خیر خبردار ګورئ چې د ځای نه ونه خوځې هغه دونه نه خوځي څومره ته خوځې څه منزلزله در باندې راغلې ده چپسه دا زما عادت دی د خطبې وخت کې داسې کېږي صاحبو دا دویمه پرچه د قانون پورې خاندي وګوره څنګه ماته راکتاو که نه حاجي ښه یاده که د دې توپې دې څنګه سره شته که نه دا څه ته ګرځې بخښونه وه او دا لمې خېټه غټه ده دا کومه بخشي ولي او د چا خېټه غټه ده نره تکبیر بشیر بشیرې غر کې دا څه وایي یادوغه دا مونږ ولې یادې چاته خودکش خو نه یې یو چونډې نسوار خو ده زه نسوار نه کوم ټولوي خو ځان سره ګرځې ټولوي نه دی چوپسه دا زموږ صیب دی صیب ته د پردې خبره درته کوي ورته ورته خبره وده دلته خو دې دماکه ونه کړې دلته دماکه ونه کړې مونږ د ناخوا کېږو په یو ځای باندې ځینې په شهیدان کوه صاحب الله دې وبخښي ګناهونه د نه شوي دي خبره وره خبره وره Regina, este ورشه غني ازمین دی ورته را پاسه کته کار دی الته ورشه پرېږده ماشوم دی ناوخت وده شوی دی ته یوازې لاړ شه اوهو دومره مینه ورسره مه کوه عادتونه یې خرابېږي مخکې هم ډېر ضدي دی ستا دا نیازبینتوب یې نور ضدي کړي مینه به سره ځکه کوم چې مور یې نشته او زه مشهورندار یم د مور په ځای یم د چا مورې د چا خورې موږ ته هم لږ په مینه وګوره زه خود هم ښه یم که نه د کور د کارونو یو نوکر ونیسم چې زه مینې ته وزګاره شوم تا خو زه به د کارونو مړه کړم
لګیا ده ما تر سره بچي واده کړی و چې د شجاع په ورځ به د چکر له بوزم د شکر له د خانخواه بوزم ښه باباجي بیا پاسېږي وایا دومره غوسه به وکړې دا مخ درس وکړم پاسېږه زه راځم شابه ننګیاله ولې یار ته خو ژاړې و د خدای تعالی ظالمه خوشحاله شې ته خو خپل کور خپل وطن ته روان یې مصوره یار خپل قسمت نه جوړوي ځکه خپل ملک ته روان یم د تره دپاره که چېرې غم نه وي نو بیا زه چا لازم زه هغه ملک ته ولې ننګیاله ستا مور او پلار نشته مصوره یار زما مور زما پلار منشي السلام علیکم خالي وعلیکم السلام منشي دې د سپري له خیال ساته د ټیم ته وګوره لا تر اوسه پورې نه دی راغلی خیر دی خان جي هلک دې پوه بشي او د مستۍ واقع دې خپله مستي به کوي او اسې خان جي ما یو خبره کوله اسې خان جي ما ویل که واده مو وله وکړو او کاروبار رختې خیال شي ټیک دی وای منشي خو د کالجې دا یو کال پاتې دی چې د دې نه فارغه شي نو که خیر ډېره ښه کورنۍ کې به وله رشته وکړم خان جي هغه د خدای د وله ډېر عمر ورکړي هغه د کشر خان راغی السلام علیکم بابا جانا وعلیکم السلام بیا بچې دا پسول منډې وخت پرېږده کله په کرکټو پسې ورکي او کله په نورو لوبو پسې ورکي پسل نه شو بچې و بابا جانا هلکانه مې ده ولې ته چلک وایي نو تا به لوبې نه کولې سه پرېږده دا خبرې سپرلیه بچې اوس ما تاله په یو ښه کورنۍ کې د رشتې خبره شروع کړې ده او زه تاله واده کوم بابا جانا واده خو اول کومه نه او که کومه نو بیا به ګورې جینۍ په خپله خوښه کومه منشي د دې هلک دې خبرو ته د خیال دی دا دې څه وایي خیر دی خان جي هلک دی پوه به شي دا ګوره معصوم ګل بچي د نګیال تصویر څومره ښکلی دی نو زه ستا وکړم چې ښکلی دی مورې زما دا یوه خبره په خوله غوږونو واوره چې زما واده کېږي که نه نو صرف او صرف د سپرلي سره به کېږي او که هغه سره مې واده ونه شو که نه نو زه غر به وخورم او خپل ځان به مړ کړم داسې ووایه سوګل بچي که پلار مې کور ته خبر شو نو په جندونو به دې مړه کړي ها نو بیا مې پلار او ورور دواړه پوه کړم که مې سبا به خفه یم او زه د ننګیال سره واده بلکل نه کوم پوه شوې مورې سنبل سنبل که د ننګیال په باره کې د یوه خبره هم ګډوډه وکړه نو قسم په خدای چې دا جبه درنه پرېږدم د ځان نه مې زیاته ته خوښ یې خو ستا نه مې زیات ننګیال خوښ دی خیر دی ماشومه ده زه به پوهېږم ته مې ولې غوسې کېږي پوه یې کامي هسې نه چې په شرمونو مو شرموي بشرا
بله ورځ ننګیاله را روان دی او سنبل پوهېږه زه د دواړو واده کول غواړم سنبل پوهېږه ولې خان اولدارا نوکرۍ نه مې زړه موړ شو ما ریټایرمنټ وایم ریټایرمنټ والی نو صاحب تاله پکار هم دی چې ریټایرمنټ واخلئ یاره که سپیرو ده نه حساب بس ټیک ده مغه همغه یو شی دی تاسې دته وګوره د دې بلیت ګیم ښکاري سړی وایي چې په دې سټیک یې وم نو سړی د ګوټه د سورې ته ورسوم صاحبه هسې خفه کېږه ما ته چې ریټایرمنټ غواړې نو تا څه داسې کارنامه کړې چې زه ریټایرمنټ غواړم که څنګه سپېږو ده ما زمان مطوي الله دی مطوي الله ته سپېر الله سپېر الله جوړ کړي دي دومره ځان نومونه مو په ځان یې خېږي وایي اولدارا جي صاحب یو ارمان مې په زړه کې شته دومره ارمان شته ښه جي زه وایم په دې عمر کې یو غټه کارنامه وکړم هسې نه پوهې خنداله خو زه په دې حیران یم چې تا مخکې څه داسې کارنامه کړې ده چې اوس په دې اخر وخت کې به ټول عمر دې مونږ ته ډوډۍ نیسي مونږ پې اعتبار کړی دی په اخر کې راته پته ولګوي چې د دعا نوم دی هسې صاحب ما ته پته ده صاحب دی ستا پلار نوم دی غلی صاحب ما دا وي چې تاسو تنخواه څومره ده یا 50 زره دا تاسو نه جوړي ونه 50 زره دا خو پوده ډېر نه دا 50 زره ټوله تا دومره داسې حکومت دی که نه چې ته ته 50 زره روپۍ ورکړې حکومت دی وایم خبره وله که زما د چوزو دوکان وی که نه خدای راستي دی که ما نوکاسکولو په لیسونه به وینځلو او د 200 روپو نه به مې یوه روپۍ هم باندې نه ورکوله اولدارا چې زما بېعزتي کې ډاکټرانو خلک عزت کوي صاحب دا زه خو مې وایي که نه چې سړی د خیالي سیند ته بولي که نه او د دې اوچت پول نه دې ښکته راګوزار کړي سم ټام اینډ جیري کارتون یې سلوې صاحب زما دا مطلب نه و دا ټام اینډ جیري کارتون زما ډېر خوښ دی زه خو یم دا توپان او سیلۍ او زون راغلو داسې نه چې دا توپان دې رانه ځان سره یوسي دا چې زو تاڼې ته دا کوچه مله په ادب دا کوشي صاحب دا کوشي په مدار خیال شپې ونیسه لطفالله هغه مطوي الله دا به ویم که نه خو زه مې پیژنم مطوي الله
बच्चे दा सूख दी बाबा जाना जमा हर ख्वाहिश ता पूरा करे नन ला द आखिरी ख्वाहिश जमा द मोर को मखबूल करे स्पर्लिया बच्चे टूल उम्र दे बखपला मर्ज़े तेर करे कस्ता पमा सहजता ज़माम पता सहजता टूल उम्र बखपला मर्ज़े मत रहो बच्चे हाँ बाबा जाना बस स्पर्लिया बच्चे ता हर जिद करे और मास्ता हर जिद पूरा करे दार मान बमने पूरा कर दारा तो हुआ चिद्दा जिने रचा खोर लोदा काकाजी समा प्लाट जमा रिश्ता तखपलो रारा सरा कड़ी दा तो खुदे दा पारा काकाजी समा मदद हुका सका चिमुंग यो बना बगैर तुंदे निशुपाती के दे दारा तो हुआ बच्चे चिद्दा दे चालू काकाजी ज़रा के सर जमाल ते इंजीनियर लुरिया स्पर्लिया बच्चे दा चिने खपल कोर था बोसा जबद दे द प्लार सर स्तासो द दुआनो द रिश्ते द पारे मिलाओ च और स्तासो द रिश्ते खबर बोसो बोजा बच्चे दा जिने दिल तना बोजा وګوره زما ورو رسونه لوي سړی شو وعلیکم السلام ننګیاله بچي خوش بچي ستا تعلیم مکمل شو او د خپل ملک ته واپس راځي کاکاجي نن چې په خپل خپل ولاړې ټول ستاسو برکات دي نه ټول خبره په ولاړ کوي تاسو کېری زه به چیر ورم
شرع يقطع چاته روان دی ولاره تپوس توکه خسيب خا تپوس نه کومه یاده شیخه چاته روانې تا ته پته نشته چې نن د پولي یو ورځ ده چنکي منکي بند او تا پکې دا په مخ کړې ګوز 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 کاغذونه درسره شته یاره جي ما نه خو کاغذونه کور پاتې شوي دي ښه کاغذونه د نه کور پاتې لږ صبر وکړه ښه صیبه وایي کاغذونه د نه کور پاتې دي او زه کور نه نه یم پاتې رکشه کې پاتې شوم یاره پرچه ده پرچه ورله ورکوه یاره صاحب تاسو خو ټریپک والا نه یې نو ستاسو پرچو سره سویمه ده دا دویمه پرچه قانون سره بات کې زه خو یم بس چې تاڼې ته بوځو بیا دې پکې شرمېږي بس نورې خبرې دوې ده جیب ته لاس کوو یو سود کوټ باته چې کیسه دې ختمه سبا دا گیر لګوه ځه اوسو صاحبه ولاره ته غوړه شه صاحب عادت کوئ جی پورې ته واغشتې 50 روپۍ دروغ مه وایه روپۍ ته واغشتې یاره جی 50 خو بس خیر دی یوه خبره ده که څنګه سدوله مالا زمان مونږ ته مطفي الله دی هم یې نکلم دی خطا بس نیکه دی خدای وبخښه زه خو همداسې کار وکړو صاحب یو هندوانه پرې واخلو او په شریکه بیا وخورو راځئ چې ځو راځئ چې ځو جي څوک یې ته السلام علیکم چاچی زمان اوس پر دی او زه د سنبل وعلیکم سلام راځه بچیا دننه راځه راځه بچیا کښېنه دا څوک دی زما په کور کې دننه ناست دی دا د سنبل د کالج ملګری دی کاکا جی زمان اوس پر دی او زه د شیرمامه ټیکدار زوی یم ستا همت څنګه وشو چې زما په کور کې دننه ولاړ یې کاکا جی او زه او سنبل چپ چپ چې زما د لوڼو په خوله نه دی واقعي خبره ده چې د کمرشل نه کمرشل پیدا کېږي ستا په پلار کې څه سړیتوب نه نو تا کې به څه سړیتوب وي کوم لاس چې زما تګ روان ته ورسي هغه لاس زه د ویښه جدا کوم سنبل
بیا بچی خو ډېر په بد حال یې دا ولي او دا چا او دا پسه بابا جانا تا زما هر خواهش پوره کړی دی خو ما ستا د خوشحالیانو خیال نه ساتلو زه به مال ته واده کوم کوم ځای چې ستا خوښه وي بچی هغه سنبل ما خله راته راغی بې وفا نوم بابا جانا هغې نن په خپل کور کې زما نه څپېړه ووهکله او زه یې د ټول کور په مخ کې بې عزته کړم اخر ولې سپرلي او ولې او تا ته تلې ولې بابا جانا د سنبل پلار په تا پسې کنځل کول ما برداشت نه کړه او د سنبل د پلار ګریوان ته مې لاس واچاو نو سنبل ما له په مخ څپېړه ووهکله ها نو دا خبره ده وا زما ساده بچیا چې کیسر جمال ما پسې کنځل کول او دا نه برداشت نشو او هغه دې د ګریوانه ونیو سنبل به د خپل پلار بې عزتي څنګه برداشت کړي ها څنګه چې په تا باندې خپل پلار ګران دی او داسې په سنبل باندې خپل پلار ګران دی ته غم مه کوه بچیا هېڅ غم مه کوه زه به پخپله د کیسر جمال ځای ته ځم او ستا رشته به ترې غواړم ودرېږه لږه ودې صاحب خیر خو دی نور په دې لاره نه ځو اجنبي هغه خودکش مخې ته راشي صاحب خودکش نه و د هغه معلومات ما وکړو هغه لیونی او ملنګې لیونی یو خو په دې ماجوګي کې روغ کم دي او لیونیان ډېر دي صاحب هسې یوه خبره کوم او دې خفه کېږې بدانه نه خفه کېږم مړه یم دانېدار ته رانه مشر یې مهرباني صاحب هسې صاحب ما دا خبره کوله که نه چې ته په دې پولیس محکمه کې کم کمکر وردن نه کړې ته خو د څه تانېدار څکه چې سپیم نه ښکارې که څنګه سپېدوله متیوله یو څه دی ما چې په خپل قابلیت باندې تانېدار شوی یم ها په خپل قابلیت باندې ګوره تانېدار شوی ویم صاحب که زه ستا مشر وې که نه نو تا ته پته شته تا سره ما څه کولو قسم په خدای ته ما په لنګر کې هم نه اچولې ته ما چې کوم دی که نه نو چپراسی هم نه جوړولې تا له ما د اسکلي موګادې در کول او داسې به دې چلولې او دا واز به دې کول دب 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 واز یې یخی قدیمه که څنګه سپېدوله نه دي ستا متیوله بالکل همدا کار وکړه سړي وې لکه ته اوس په ځان تنګ یې که ته لرې دې ته بدل کړم څه زمان خوښه ده صاحب ما ته هم دا مزه نه راکوي چې زما صاحب دی لکه د څلوېښتۍ د ماشوم غوندې ما سره ګرځي او زه دې اوږد لارې ورسره اولدار ګرځم زما دا بلکل نه ده خوښه بله چې په ګشت ځم ټول راسره لیوني دي اول ځان ته وګوره سم پیرې که څنګه سپېدوله دا ما ته پیرې وې صاحب غلطي رانه وشوه बच्चे دا د کیسر جمال کور دی راو جی سره قیصر جمال کور دی بچے کیسر جمال شته کاکا جی مې کور دی زه تاسو ته بیٹک ولاوم بچے بیٹک مو کوله زه تاسو د کور باندې نو بیا ګوره ستا راځې که نه شیر محمده د غرور سر اقصد قتل اخر هم ته زما در ته راغلی که نه
خو د دې ګر نه به درته هېڅ خیرات میلاو نه شي. نه داسې مو ووایه زما د ګناهونو سزا زما زوی له مه ورکوه ولې چې زما زوی او ستا لور په خپلو کې ډېره مینه کوي زه ګناهګار یم ما له سزا راکړه ما له دې د خپل زوی رشتې لپاره موږ راغلی دی چې خپله سنبل لور زما زوی له راکړه او د خپلو ګناهونو کفارې ادا کولو لپاره راغلی دی چې ما معاف کړه. شیر محمد خان ته ګناهګار یې سزا به هم تا ته میلاویږي او بیا ته په کومه رشته ما کره ولاړ یې. نه داسې مه وایه کیسر جمال صاحب ولې یو ورور د خپلې خور کره نه شي تللی بشره زما د ماما لور ده زما خور کېږي او بیا تاسو چې کومه سزا ماله راکوئ نو راکړئ او د خدای دپاره زما زوی له د خپلې لور رشته راکړه ولې چې هغوی دواړه خپلو کې ډېره مینه کوي ډېره مینه. چپ شیر محمد خان چپ چې زما د لور نوم په خوله وانخلې. وځه زما له کوره وځه. مشره لږ سوچ کوه سنبل په دې کور کې زما امانت دی او تر څو چې زه جام دیم که نه نو بل سړی رانه په ډولۍ کې نه وړي. ستا عزت په دې کې شیر محمد خان چې پایو په عزت کې د دې حسنینه بچي تاسو تیاری کوئ زه د ننګیال او د سنبل واده ډېر زر تر زره کول غواړم. او څه ورته ویم نو یو ورځ زامن مې یو تمثال هغه پنځه لفظونه چېرته مطالعه کېږي محمد خدای پکې خیر. السلام علیکم. وعلیکم سلام څه دي؟ دا پلان مجبور راغلی وم د بېنظیر دا کار څنګه وکړې؟ د بېنظیر کار څنګه وکړې څه مطلب؟ د بېنظیر کار ها د بېنظیر کار صاحب جی احتیاط وکړه خبره ورسره وکړه. خلي زموږ وضع د طبیعت داسې دی که نه سوچ مخکې کوي خبره وروستو کوي. راځه دې خوا راشه خبره واوره داسې کار به وکړې که نه چې 10 روپۍ به ما له اول راکړي 10 روپۍ چې راکړې که نه د خیره سره نو بیا به دې دا کار زه وکړم نو چې د کار دې وشي که نه نو نیمې ستا نیمې زما زه وباسه ما ته منظوره ده نو چې منظوره ده زه وباسه که نه وایي عجیبه خبره کې زر دي که نه وده یو بل داسې نیغې بوزي څه خو یې 200 خو پکې فیس پکو که نه ځه ته وځه بس ته بېغمه ته ځه که نه چې خو د ازمایي نه شم څکلی مونږ په خپله د لوږې مړه شو ګوره وږي ته چې ګوري کاکاجي تا ته دومره پته وه ستا لور به له دغرتوب کار کوي خو ځان سره څه وایې شرمېږم زما یو خبره وکړه چې که په ځمکه یو که په اسمان خو زه مې را پیدا کوم او په داسې مرګ به یې وژنم په داسې مرګ چې بیا به یو لور د خپل خاندان شمله نه ښکته کوي. څه دې ویلي که زما لور ته نقصان ورسېدو نو والله چې رپورټ در باندې کوم او د پنځې تختې دا خو زما د هغې ورور زوی دی دا چې ټول عمر د تورو تنبو شاته تېر کړو خو د خپل غیرت او پښتو شمله ښکته نه کړه دا به په ما ډز کړو خو زما پر واره به دې لاس نه اوچتاو او دا خو زما دا یو لور ده زما در واره ده داسې سل لوره ته ورشه ننګیاله چې کوم ځای کې ولیدل دست دې پورته کوه
केसर जमाना خدای لپاره ستا مینه کوم خدای لپاره هغې ته څه مه وایه هغې ماشومانان دي بشرا زما لور زما غیرت او زما پښتو خاورو سره خاورې کړئ خو په ګلو غوږونه وه که زما د غیرت او زما د پښتو مخې ته هر څوک رالل نو مات کېدل یې نشته راځئ ما سره یا الله یا الله ته زما لور په خپل امان کې وساتې آو پیسې راولېږه که نه یار هسې موټو والا له به پیسې ورکول غواړي او هغه شټرینګ والا پیسې هم پاتې دي زما کار بند نه کې بس مهرباني وکړه بالکل الله په امان دا څه وې منشي دا څه وې سپرلیا دا تاسو کړه ظالمه په شرمونو دې وشرمولو په شرمونو السلام علیکم کې په یار لیکه خبرې کمرې ته ورشه مرزا صاحب ناست نه یې شو صاحب موږ تاسو له یو مشورې لپاره راغلي یو وایي چې خدمت وایي آیا سپرلي ستا لور تختولې ده او که نه ګوره سرجي تاسو زما تر بې عزتي کوئ زما تره د علاقې یو عزتدار انسان دی بابا را پاسې دې ځای نه ځو دلته چا د عزت نه بې عزتي میلاوېږي سور یار تاسو جوړ خفه شوئ زما مطلب دا نو زه خو وایم چرګي دا ذمهواري ما له راکړه کیدای شي چې نایلک تختولي تاسو غم مه کوئ انشاءالله دوه درې ورځو کې به تاسو طالب او جینۍ مخامخ ودرو سر جمال خان تو زما خبره واوره کنه شیر محمد خان زه به درته په داسې مرګ وژنم چې بیا به څوک د چا عزت پسې خندا نه کړي سر جماله زما خبره خو واوره کنه السلام علیکم محمد خان بخیر بخیر یسچو صاحب دا خلک چې کومې خبرې له راغلي وو نو هغه هلک بل څوک نه زما زوی دی شیر محمد خان دا خو ستا زوی ډېر غلط قدم اوچت کړی یسچو صاحب کله چې یو پلار د خپل بچو د خوشحالو دشمن جوړ شي نو د هغې سره همداسې کېږي په بهرحال زه هغه هلک او جینۍ په هر قیمت را پیدا کول غواړم تاسو پوره کوشش وکئ ولې چې دا خلک هغې دواړو تاسو نقصان ونه رسوي انشاءالله موږ به خپل کوشش پوره کړو حوالداره صاف زه تاله د یو هلک او جینۍ تصویر در کوم زر تر زر یې پیدا استاد دا کار تاسو په ما باندې پرېږدئ که په دې کې هم ناکامه شوې که نه نو بیا د کور ته رخصتي در کوم ځکه چې ته د پولیس په محکمه باندې یو بوج یې دا کار زما میشن دی او دا میشن به زه ستاسو ته پوره کوم که خیر دا میشن زما لپاره پاسبل دی شیر محمد خان تاسو هېڅ ټینشن مه اخلئ الله به خیر کړي ولې دومره خفه
ما خو ته په زبردستۍ نه راوړې ته خو ما سره په خپله خوښه راوړې سپرلیا موږ ډېره غټه غلطي وکړه ما د خپلې مینې دپاره په خپل ځان باندې یو تور غټ داغ ولګولو او تا ته پته شته دی زموږ په دې معاشره کې وګړي ته ډېر په سپک نظر ګوري که چېرې موږ داسې نه کوو نو ما دا به د جدایۍ په اور کې سوځېږو او زه داسې ژوند تصور هم نشم کولی چې ته پکې نه خو سپرلیا ما د دې ځینه ډېره لرې بوځه ځکه چې زما پلار ډېر ضدي سړی دی هسې نه چې موږ ته څه نقصان ورسوي صاحبه دا خو جاهلي که ده صاحبه داسې کار دی ګوره تا خو ټول عمر به دغه یوه ګیله ده چې ما په ژوند کې څه کارنامه نه ده کړې که نه زما خو بیا زه داسې خفه شولم وګوره عاشق او معشوقه دواړه ناست دي زه پرې نه شم وتلی ځکه چې دا یو بل باندې دواړه مین دي او ما خپل واده په عشق کې کړی دی زه نه شم ټینګولی تاسو ورشئ یو کې نفتانې کوي یا لکه مچودا دې ودرېږه ورشه ورشه هغه وګوره پولیس والا را روان دي دا پولیس والا به داسې نو دا خو سم د کوهکاب مارغه دی څوک یې تاسو دلته څه کوئ پاتئ زما په خیال دا لیک ورته جینۍ دا چې د جینۍ والا په سترګو نه لیدلی ګډونې صاحب خلک شه تاسو ګرفتارومه تاسو خلاف په دانه کې رپورټ لیکلی شوی دی مکه شئ ما سره لکه دا څه دنیا پر تو وخت را پسې راویسته غریشه اتکړی رانه حوالات کې پاتې شو په دې مرسه هم تړمه په ګرفتارۍ به ماله اوس حکومت ترقي راکوي کیدای شي ډېر شمه تاسو دواړو څوک ګرفتار کړو پیریان هم ګرفتار کړ که دیوال هم ګرفتار کړ ما ته خو نه ښکاري سرجي هغه وګوره تاسو ته نه ښکاري ما خو که تړون ده ته وګوره چېرته دي سرجي هغه وګوره بار وځئ بار ځکه چې ته د تاڼېدارۍ او دې د اولدارۍ قابل لري تاسو نن زه کور ته لېږم کور ته تاڼېدار سره څه وګوته وکړله اوس ورته د شیشو ګلونه خامخا لګي د دنیا یو طاقت ول به مې نه شي پیدا کولی او چې بیا زما ستا رضا وي نو د دنیا یو قانون هم ملته څه نه شي हमले कवि शुंडी दी लंबी कवि स्तर की दी हमले कवि शुंडी दी लंबी कवि गुलिता पसीने पचगार दजा बुलबुल थे गुलिता पसीने पचगार दजा बुलबुल थे और दे पमख पांदे उर्बल थे उर्बल थे उर्बल उर्बल थे उर्बल उर्बल थे उर्बल उर्बल थे उर्बल
تور وربل دی په مخوران کو په مستۍ سری می گریوان کو چې تور وربل دی په مخوران کو په مستۍ سری می گریوان کو ستا د یارانی انداز په خلو کې بدل دے ستا د یارانی انداز په خلو کې بدل دے کور دی په مخ باندې اوربل دے اوربل دے اوربل اوربل دے اوربل اوربل دے اوربل اوربل دے اوربل सुकी मलंडवा दान दाने शान कवा गजल सुकी औ मलंडवा दान दाने शान कवा दान दाने शान कवा हर चानदा मतल दे दीर में औरे दले द हर चानदा मतल दे और दे पमख पांदी उर्बल दे उर्बल दे उर्बल उर्बल दे उर्बल उर्बल दे उर्बल उर्बल दे उर्बल څه معلومات دې وکړه زر کو گاڑی روکاگا داسې نه چې کیسر جمال هغې ته څه نقصان ورسوي حاجي ما په تاړه کې خبره کړې ښه شابه زر کو ورشه شابه دلته څه کوي تاسو دا څوک دی دا خو دي ما ته داسې معلومیږي خان بابا چې دا دواړه د کوره را تښتېدلي دي او ځکه خو وارخطا دي
خطا کېږئ ما راځئ ما سره دلته نږدې زما ځای دی هسې هم دا دنیا په مینه آباده ده چې مینه وي نو دنیا آباده راځئ ما هلکه جی خان بابا دا دوی بوزه په کمرې ته بوزه ځئ راځئ ځئ اخوا انجینیر قیصر جمال قیصر جمالا خدای خبر زمانه په کمالات کې وي څنګه به وي چپ چې څومره مو شرمېدم ستا د لاسو شرمېدم تا ته دا هر څه پته وه ولې دا زما خوښه وه چې تو شرمېږې یوازې ستا نه زموږ د ټولو شرم دی جان مچاچی خدای دې په ګوتو راکړي دې سره به زه هغه عمل وکړم چې دا ټول کلي به یاد ساتي هلو هوا قیصر جمال خبرې کوي یو هلکه یو جنۍ د کوره را تښتېدلې دي ښه د خدای لپاره ورورې دا زما لورې تښتولې ده زه به درته زه وښیم ته به د 5 لکو روپو بندوبست وکړې زه به هلک او جنۍ درکړم ته به راله 5 لکه روپۍ راکړې ښه بلکل ته خپلې 5 لکه روپۍ واله ما له به خپل امانت راکړي ښه خو خبره واوره که پولیس ته خبر کړو بیا د نور نه د لاس ووینځه ښه صحیح ده خان بابا دا څوک و بس بشیر نورې خبرې پرېږدئ توبه کې راغلی چې ځان رسو یا الله ټولۍ کې خیر واچي سم مددګار شي خان بابا دا 15 لکه روپۍ خو دې ورته ډېرې کمې وې ولې چې دا جنۍ او هلک راته ډېر د مړه کورنۍ ښکاري 15 هم ډېرېږي شیر محمده زما په خیال د خپل زوی په مړ وجود پسې روانې نن به د خپل زوی مړ وجود کور ته وړې قیصر جمالا ما خو لا تر اوسه پورې تا ته مینت او زاري کوله خو نن یې درته په جار ویم که زما د زوی یو ویښتم ازار شو که نه نو قسم په خدای ګرانه کور ته یوم ژوندی لاړ شئ یوم کاکاجي زه غواړم چې لومبی شروع د دې نه وکړو ای د خدای ظالمانو ستاسو بچو خو څه دومره غټ ظلم نه دی کړی دومره غټ جرم یې نه دی کړی چې تاسو ته یو بل دشمنان جوړ شوي لږ دې خپل ګریوانونو کې سوچ وکئ اول دا خپل بچي د هغه زناور نه خلاص کړئ کوم چې ستاسو د دولت او بیا د هغې نه پس ستاسو د عزت غل دی پښتنو بیا د هغې نه پس خپلو بچو سره ګورئ مه کوئ ظلم ننګیاله بچي
ته لږ ایسار شوی یو منټ خو زه تاسو ته سوال کوم چې ګوزی هغه پاکو ماشومانو سره څه ونه وایي ځکه چې هغه بېګناه دي او مینه څه جرم خو نه دی مینه حق دی خدای ته وګورئ چې هغوی ته څه ونه وایي دا هغه ځناور دی ضرور بچ کوي خو دا ماشومان دي دی ته څه ونه وایي ورځې لکه ستا نوم څه دی سپرلی سپرلی ما پته نشته هغه بل هلک هم چې چېرته لاړ دی څوک شته هم نه یو کار مې وکړي زه ته خو مفلوغ یم زه خو بار بازار ته تللی نه شم ما سره سګرټ هم ختم شو نوره سودا به هم درته ولیکم ته که لږ بازار ته لاړ شې راوړې بچې نږدې دی داسې چې لاړ شم مخکې او ټینکۍ شاته ټینکۍ سره ګلۍ کې دننه لاړ شم مخامخ هلته جنرال سټور دی لاړ شي چې شل ځله به کلی خو زما هم د سر دښمنان ډېر دي زه نه شم ښه خیر دی هېڅ پروا نشته زه به دا جنۍ کور ته بوځم چې دا جامې بدلې کړي ساده جامې به واغوندم ښه راځه جنۍ ما نه زه یې چرته نه ځم زما دا کپړې ټیک دي څه چل دی بار خان بابا بار دلته دي دغلته ودرېږه تا خو خپل خان بابا په هغه ورځ مړ کړ کومه ورځ چې ته د کور ووتې وکمشلې تا د 2 ورځو د مینې دپاره زما د 20 کالو مینه او زما د 20 کالو خواري په سیل نه وکړه خو خان بابا ما خو څه ګناه نه ده کړې ما چې څه کړي دي ماله د دې خبرې اسلام او شریعت ته اجازت راکړې دی چې زه په خپله خوښه واده وکړم ما اخله د اسلام او د شریعت نوم ته په اسلام او په شریعت څه پوهېږې دا چې څه وکړل دا په هر مذهب ناروا ده یوه لور به د خپل پلار او د خپل خاندان د عزت خیال ساتي دې ته اسلام او دې ته شریعت وایي او هغه عزت تا ما له خاورو سره خاوره کړو زه به تا ژوندی نه پرېږدم زه تا ژوندی نه پرېږدم خان بابا زه خو دومره نه پوهېږم خو که واقعي ما دومره غټه ګناه کړې او زما په مرګ باندې ستا د عزت شمله اوچتېږي نو بلکل ما په خپلو لاسونو وژنئ وچنه وګولئ کیسر جماله مینه اسمان به زموږ د بېګناه ثبوت ورکړي کومه لور چې ما دومره په ناز لویه کړې ده په هغې زه ډس خو نشم کولی ولې چې په خپل اولاد باندې ډس کول ډېر ګران کار دی خو تا له به زه داسې سزا در کوم چې تا ته به ټول عمر احساس وي
بچاو دا یو غلط قدم اوچت کړو دا یو غلط قدم اوچت کړو نهان بابا نه ګناه ما کړې ده ما له سزا راکړه خان بابا ما له سزا راکړه قیصر جماله د دې پښتو د دې غیرت تلاشا خو زما پلار شل کاله اتور تنبو شاته تیر کړ زما ژوند دم خوري ریشي خو د مینې او د پښتو د جنګ به پښتو ګټي پښتو خان بابا زه بچم نه خان بابا لاړ شي دلته نه خان بابا لاړ شي دلته لاړ شي خان بابا پښتنو دا وګورئ دا څه دي د دې ماشومانو څه کسلو صرف دا کسلو چې مینه یې کړې وه او پښتو دغه ده چې دا تاسو وکړه یا الله